نجیب الله شینواری سپیکس نه هندوستان افغانستان ته په ارون جیټلی سټیډیم دلی کې ماتې ورکړه. ګورئ کرکټ داسې لوبه ده چې دې کې زیات استعداد، ټیلنټ، پلانینګ هر څه دغه شي نه استعمالیږي. نو ما خو چې هزار ټایم اکثره چې صرف د دعاګانو کار نه دی، هغه هم دغې د وجې. نو نن لوبه کې زما په نظر افغانستان خپله برخه پوره کوشش وکړ. ډیره بیټینګ فرندلی وکټه وه. په یو شي چې زه خفه شوم، هغه ما غوښته چې د افغانستان یو یا دوه بیټسمنان په دې پیچ باندې سینچري ووهي سلیزه. 2015 ورلډ کپ راسي، د او ډي آی ورلډ کپ ته موږ ځو او تر اوسه پورې زموږ یو بیټسمن هم سلیزه پکې نه ده والی. مطلب دغه زون باید کور شي انشاءالله. په دې دغه کې چې دی راتلونکي ګیمونو کې باید یو پلیر خامخا ووهي. هغې دپاره چې کله سیټ شي ابراهیم زادران سیټ و، خو ډېر ښایسته بال ورته ورغی د بومرا. اټس ان پلیبل، داسې دغه سو معمولي موو شو، هغې باندې کار خرابېږي. رحمان الله ګربز صاحب دته باید معلومات وي. هادک پانډیا سره د په نیټ کې هغه ورته بالینګ کړی دی. د ګجرات ټایټنز هغه دغه کیپټن و. د هاردک پانډیا باونسر چې دی هغه زیب کېږي در باندې एकदम های شي. نو لږ احتیاط پکاري، هر څوک پل کول نه پکار. موقع مس کړه کینې دا پیچ د سلیزې پیچ و. شایدي آوټ اف فارم شایدي یا چې کوم دا لږ لږ هغه دی دغه نه بیرته سکورینګ یې شروع کړی دی. نو شایدي غوندې پلیر هم په دې پیچ باندې په 90 سټرایک ریټ سره سکور وکړ. روهیت شرما خو خیر هغه د هغه ورته فارم کې راغی سکور دغسې خلک کوي. مګر مسله دا نه وه. مسله چې زما په نظر باندې د دوی ټیم سلیکشن و. صحیح ده چې زیات چانس دا دی چې هندوستان به وګټي، مګر anything is possible. په کرکټ کې هر څه کیږي، خو هغې دپاره ته باید د خپل ټیم سلیکشن ستا سی. ریاض حسن اوپننګ ته ورسره دغه ګربز، بیا ابراهیم زادران 1 ډاون، نمبر 4 رحمت شاه 5 شاهدي. دغسې 5 بیټینګ لکه هغه پاکستان دپاره څنګه ما وی. او فاینلی پاکستان سیټ کا عبدالله شفیق او امام الحق اوپننګ 1 ډاون، بابر اعظم 4 رضوان 5 سعود شکیل. ګوره دا مونږ ما چې د دوی 15 پلیران او دا زمونږ 15 پلیران همداسې هندوستان سره کیشو دی. صرف لږ اټیکینګ لوبه کوي، خو کیشو هم هغسې نه چلیږي. نو روهیت شرما، دغه ایشان کیشن، ویرات کوهلی، شریاس آیر او دغه کیل راول. نو څلور خو دوی سره هغه ټیکنیکلی کریکټ پلیران دي چې کله سبمان ګل ریکور شي هغه راځي. نو دا 5 دوی سره ټیکنیکلی کریکټ پلیران دي. ښه ټیمونه صرف دې دپاره نه چې وس، ښه ټیمونه راتلونکي دپاره چې نیکسټ بچی کیږي. څومره چې نړیوال جام کې میچونه زیات کیږي په هر یو پیچ باندې، اخیری لاست فیز کې چې درې ګیمونه د هر یو ټیم پاتې، نو دا او سیمی فاینل او همداسې دا به سلو کیږي وکټ. هغې دپاره تا ته ټیکنیکل پلیران پکار دي، هغه پلیران چې بال د بال مطابق وي، ښه بال ریسپیکټ کړي. وګوره چې همدغه بال ابراهیم زادران ته راته داسې بهترین پلیر دی، مګر اوس چې څوک د کرکټ کوچز یا دغه په بله طریقه باندې دغه کولی شو داسې چې دغه کړی، مطلب ډفرنٹ انګلز پلیران چې دا پروفیشنل پلیران پوهیږي او په همدغې بال باندې باید دی پریکټیس وکړي چې نیکسټ ټایم ماته څوک بال کوي داسې دا به زه څنګه ایوایډ کوم. دې د خاطر دا ټیکنیکل پلیران زما خوښیږي او سپیشلی په دغه وکټ باندې. نو افغانستان دپاره دغه 5 چې دي دا سی دي. شپږم دغه تا سره محمد نبی 7 عظمت الله عمرزی. ګوره یو شي باندې خوشحاله شو، مرضي چې دی دغه وکړه 50 والا ټیلنټډ کس دی. موږ ویلي عمرزی هم دې دپاره موږ لګیو. او یو خبره مخکې هم کوله چې افغانستان باید دا آوټ اف د باکس تhinking وکړي. آوټ اف د باکس تhinking شو عمرزی، راشد خان، دا خلک نمبر 4 5 کې اچول ډیپینډ اون سچویشن. خیر نن چې کوم سچویشن و، نن خو زما په نظر باندې چې ګربز آوټ شو، ورپسې رحمت شاه ګربز دا دواړه ډېر زر آوټ شو. نو پریشر ټایم و. پریشر ټایم دپاره محمد نبی 133 ونډه انټرنیشنلي کړي دي، باید هغه راوتلی وای. مګر عمرزی ځکه راخطا کړه چې لکه هغه عبدالمالک او نور خلک او هغه یو بل وکټ کیپر و هغه په ټیسټ میچ کې چې एकदम زر خطا کړي و هغه تیز وکټ باندې، همداسې دلته هم پریشر وخت کې دی را دغه کړ را خطا کړه چې ځه ورشه که پریشر چاته یو څو بالونه دغه کي
نو موږ به بیا وروسته راشو چې دا بومرا سراج دا خلک یا دا دغه لږ ستړی شي هردک پانډیا بیا به موږ وروسته راشو ټاکور به لږ وډزو نور به څه دغه وکړو نو پلان هغسې و خو الله پاک چې دی وتعز من تشاء وتذل من تشاء پوه شوې د ده پکې بله شوه زه خو دا چې یمه چې دغه هر څوک چې مثلا پریشر هینډل کی هماغه نه سټار جوړیږي ته چې کله پریشر هینډل کې صبر وکې سټاپ سنگل ډبل که موقع یې که نه هغه د ګور اول سر کې دغه نه خو چې موقع ورته راغله کلدیپ شی شروع که فلایټ یې شروع که چې بالې ورته پچ ته رساوه او دا د ښه کارو چې ټاپ شپږیزه به یې وله ورکړه همدغه شپږیزې چې د آی پی ایل ټیمونه ریکروټرز چې دي سترګې ورباندې واچولې هم بیټینګ کولی شي هم بالینګ کولی شي سره د بالینګ کې لږ ایکسپنسیو بس نار بګ ډیل هی کین بال 135 140 ته سپیډ رسوي دا د آی پی ایل د ټیمونو په کار دی نو هیله ده چې انشاءالله دا هم آی پی ایل کې وګورو نور په داسې پیچ باندې د بالرانو ایله ټیسټ دي ستا هغه ګوره بالر هغې ته نه چې تا ته په کوم آسټرالیا کې ته بالینګ کوي بل ځای کې او زپ درته درځي او یا ساوت افریقا کې او هغې کې فاست بالر مزې کوي بالر هلته چې په فلیټ وکټ باندې ته خپل سکلز ښکاره کوي فلیټ وکټ باندې راشي چینج اپ کوي بیک آف لینث کوي دغه کې فل لینث بال کوي یورکر کوي باونسر کوي سلو باونسر کوي مختلف چینج اپ کوي او وکټ ټو وکټ بال کوي ځکه بیټسمین یو هیټ پوه شوې و یو مس آی هیټ هغه سلسله وي نو زموږ بالران چې دي دوی سره کار په کار دی او ځکه زه د دې طرفدار نه یم لوکل کوچز بار دا خبره کوم امید حسن دا خلک چې دا دغه والا نه دي وایي شوې دنیا کې ته باید ښه ښایسته ټاپ کوچز راوړې چې هغه ستا بالرانو سره سی کار وکړي په مختلف کنډیشنز او مختلف ځینو کې ورته د بالینګ دغه وکړي هیلپ ورسره وکړي کومک ورسره وکړي نو نن ایکسپوز شو بغیر د راشد خان نه ګور راشد خان هم ته ورکې 50 رنز ورکړ مګر 2 وکټې واخیستې خپل برخه دا غ ایکسپیرینس دی دا دغه چې مختلف زینو کې لوبي کړي مختلف پلیرانو سره مختلف پیچز باندې د لوبي کړي نو نن د ښکارا ډیفرنس وو مجیب او دغه فاروقي او نوین الحق او ټول دا یوم هغه سي ونه چلیده چې څنګه باید چلیدلی وای ها نوین الحق صاحب خو خدای ویرات کوهلی سره روغه جوړه وشوه ګورئ خپل دا بعضې خلک راځي که نه اسې ډوزې ولي خبرې کوي بدې ردې که نه دا د هغوی یو طرف ته مګر هغه سیناریو کې چې هغه ویرات کوهلي خپل دغه خاوره راخیستی او د بوټ نه چې ته دې ما ته هېڅ شی هم نه یې که نه هغې کې ده ورسره سټینډ اخیستی او مونږ نوین الحق سره ولیاړو همدې دپاره ځکه چې خپل کس چې دی هغه به ریګارډلیس اف انیثینګ افغان به خپل سپورټ کوي خپل پښتون ورور چې د هر ملک هر ځای کې ډزن میرر نو بیا at the end of the day موږ پښتانه مینه ناک خلک یو د مینې محبت خو والله که د پښتنو غوندې ښه خلک مړه په ټوله دنیا کې پیدا کړي چې بد نه بدې خبرې ورته وکړي هر څه ورته وکړي که نه چې ورته یاره بس خفه نه شي پوه شوې بخښنه غواړم او بس بېرته درته غېږ درکړي نو دا د ویرات کوهلي او نوین الحق هم په دې ګیم کې سره بېرته جوړ شو او دا یو ښه ایمیج دی همدا شی موږ غواړو کرکټ چې سپورټس دی هغه بعضې د نفرت پالو ته چې زه یم که نه نفرت پال دې ته چې هغه په زړه کې نفرت ساتي یا به انشاءالله د جهنم سپږي دي هغه به تل سوځېږي په دې دنیا کې او آخرت کې به هم انشاءالله هماغه ځای نو هغوی ته ځکه چې دا سپورټس دی دا د مینې محبت لوبه ده دلته به راځو او په کرکټ په خبرې کوو کرکټ په انجوی کوو ورلډ کپ دلته د اسې فضول خلکو ځای نشته چې راټوپ کې کامنټ کې بیا ته نور خلک ته یو ځل د چا مور خورې هغې ستا لس ځل خلک یادوي دومره مینهوال دي کامنټونو کې ورته لګیا شي پوه شو زه خفه شم خو زه کامنټونه ګورم نه نو بیړمه چپه شي که چېرته ستا پلار رور څوک دغې وګوري هسې ننهي جولال مسئ خو هغه به هم یو عزت شرف لري ابرتې چې راته شی کوي نو سوچ کوه چې شی لیکي تی شی دغه کوي په میډیا کې یو وایي 10 کاله وروسته به ستا لوري هغه به یې ګوري چې وای زما دا پلار خو خلکو ته کنځلې کولې دا خو کنځلمارو نو ته به خپلو بچو دپاره رول ماډل نه اخرت خو داسې هم د جهنم سپږې خراب کړی دی پوه شوې چې دغه نفرت پالې که ته چرسي سړی وای سم کس چې دی هغه چاته کنځلې نه کوي نه کامنټونه کې ویډیوګانو کې دا شیونه چې دي نو هیله ده چې صرف دلته د کرکټ مینوال راشي دا نور خلک چې دی زی بل ځای ته سیاسي خلکو د جهنم سپږو دلته صرف د کرکټ مینوال چې موږ یو بل سره
د کرکټ نظرونه شیر کو او بس کرکټ انجوای کو. نو ورلد کپ د پاکستان او انډیا گیم هم را روان دی، په هغې